بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده 286 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 200 آیت څخه اورئ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق بیا کله چې مو د خپل حج رکنونه ادا کړل نو څنګه چې مو پخوا خپل پلرونه نیکونه یادول همغسې اوس الله یاد کړئ بلکې له هغه نه هم زیات خو په الله یادونکو خلکو کې هم ډېر توپیر شته له هغو نه څوک داسې دي چې وایي ای زموږ ربه موږ ته هر څه په همدې دنیا کې راکړه دغسې انسان ته په آخرت کې هیڅ برخه نشته ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار او څوک وایي ای زموږ ربه موږ ته هم د دنیا او هم د آخرت ښېګڼې را په برخه کړه او موږ د اور له عذابه وساته أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب داسې خلک به د خپلو کړو سره سم په دواړو دارایینو کې د برخې څښتنان وي او د الله په حساب اخیستنه کې به څه ځنډ را نشي واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون دا د شمار څو ورځې دي چې تاسې باید د خدای په یاد کې تیرې کړئ بیا که څوک تلوار وکړي په 2 ورځو کې راستون شي نو اوبال نشته او که څوک راستنېدل وځنډوي نو هم څه باک نشته په دې شرط چې دا ورځې په پرهیزګارۍ تیرې کړي وي د الله له نافرمانۍ نه ځان وژغورئ او ښه پوه شئ چې یوه ورځ د هغه حضور ته ستاسې وړاندې کېدل دي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام په انسانانو کې څوک داسې دي چې د هغه خبرې د دنیا په ژوند کې تاسې ته ډېرې ښې ښکاري او هغه پر خپلې نیکنیتۍ باندې په وار وار الله شاهد نیسي خو په حقیقت کې هغه د حق ډیر سخت دښمن وي وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد او کله چې هغه ته قدرت په لاس ورځي نو په ځمکه کې د هغه ټولې هلې ځلې د دې لپاره وي چې فساد خور کړي کښتونه لوټ کړي او انساني زوزات له منځه یوسي په داسې حال کې چې الله هغه ذات چې هغه به شاهد نیو هیڅ کله فساد نه خوښوي وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد او کله چې ورته ویل کیږي چې له الله نه ویریږه نو د خپل پت او آبرو مفکوره پر ګناه ټینګوي د داسې بني آدم لپاره دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد له بل پلوه په انسانانو کې داسې څوک هم شته چې د خپل خدای د رضا په لټه کې خپل سر قربانوي او په داسې بندگانو باندې الله ډیر زیات مهربان دی يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے مؤمنانو، تاسې په هر اړخیز ډول په اسلام کې ننوځئ او د شیطان پیروي مه کوئ چې هغه ستاسې ښکاره دښمن دی. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. کومې ښکاره څرګندې لارښودنې چې تاسې ته راغلي دي، که د هغو له میندلو وروسته بیا هم تاسې وښویېږئ، نو ښه وپوهیږئ چې الله پر ټولو غالب د حکمت خاوند او پوه دی. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. که د دې ټولو نصیحتونو او لارښودنو نه وروسته بیا هم خلک سم نه وي، نو آیا اوس هغوی دې ته سترګې په لاره دي چې الله د وریځو چترۍ ودروي، د پرښتو له صفونو سره دوی ته مخامخ راشي او پرېکړه وکړی شي؟ په پای کې خو ټولې چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کیدونکي دي. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. له بني اسرائیلو نه پوښتنه وکړه، موږ څنګه ښکاره څرګندې نښې نښانې ورښودلي دي، او دا هم ورڅخه پوښتنه وکړه چې کوم قوم چې د الله نعمت له میندلو وروسته په بدمرغۍ سره بدل کړي، هغو ته الله څنګه سخته سزا ورکوي. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. کوم خلکو چې د کفر لاره غوره کړې ده، هغو ته د دنیا ژوند ډیر خوږ او په زړه پورې ګرځېدلی دی. دوی پر مؤمنانو ملنډې وهي، خو د قیامت په ورځ به همدا پرهیزګاران د دوی په پرتله د لوړ مقام خاوندان وي. پاتې شوه د دنیا روزي، نو د الله واک دی، چاته چې خوښه شي بې حسابه یې ورکوي. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. په لومړي وخت کې ټول خلک په یوه لاره روان، بیا چې دې وضع دوام ونه کړ او اختلافونه رامنځته شول، نو الله پیغمبران ولیږل چې په سم تګ زیری ورکوونکي او د انحراف له نتیجو څخه ویرونکي او د هغو سره یو ځای حق کتاب ولیږه، تر څو هغه اختلافونه چې د حق په باب د خلکو ترمنځ راغلي وو فیصله کړي. او د دې اختلافونو پیښېدو دلیل دا نه و چې په ابتدا کې خلکو ته د حق ښودنه نه وه شوې، نه، اختلاف هغو کسانو را پیدا کړ چې د حق په برخه کې معلومات ورکړ شوی. هغو د روښانه لارښودنو له میندلو نه وروسته صرف په دې غرض حق پرېښود، بېلابېلې لارې رامنځته کړي چې غوښتل یې په خپلو منځو کې یو پر بل تیری وکړي. نو الله هغو کسانو ته چې پر پیغمبرانو یې ایمان راوړ، په خپل اذن د حق هغه لاره وښودله چې خلکو پکې اختلاف کړی.
د الله چې چاته خوښه شي سمه لاره ورښي. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.